السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ښکلې کندهار ته، زما د عزت کور ته، زما د کندهار سپېڅلي او ښاغلي وګړو ته، ځوانانو ته، مشرانو ته، ښاغلو او غښتلو ته، نن د 1402 لمریز کال د جوزا یا غبرګولي د میاشتې 4مه نیټه ده. د پنجشنبې ورځ ده او په کندهار ولایت کې د تل په شان د انارګل دودیزه مشاعره ده. هر کال زما په ښکلي کندهار کې د انارګل دودیزه مشاعره ترسره کیږي او ما اکثره په دې پروګرامو کې برخه اخیستل او د دې ویاړلې ورځ لپاره مې خامخا یو څه لیکل. سږ کال ستاسو نالان د کندهار څخه لرې دي، خو سږ کال د انارګل مشاعره په داسې حال کې ترسره کیږي چې موږ فزیکي امنیت لرو خو رواني امنیت نه لرو. تر ټولو خطرناکه پدیده او ژړونکې پدیده بیکاري ده او د دندې نه پیدا کېدل. زه خو د ټول افغانستان څخه څه ناڅه معلومات لرم، خو د کندهار ولایت څخه هره ورځ معلومات لرم. ډېر غښتلي، سپېڅلي، ډېر د فخر او د ویاړ ځوانان بیکاره کېږي، دندې د لاسه ورکوي او دا هغه څه دي چې هېڅوک یې نسي منلی. نو زه په دې باور یم چې یو شاعر او لیکوال که د خپل ټولنې د ناخوالو سره سم شعر او غزل نسي لیکلی، ډېر معذرت غواړم، دا به یو احمق او جاهل شاعر وي. د انارګل مشاعره دومره به خوندوره نه وي چې موږ د انارګل د زلفو د ښکلاو د خنداو د مسکا لپاره ترانې او زمزمې ولیکو، بلکې د انارګل سره باید دا ووایي چې انارګله سږ کال ډېره بیکاري ده، لوږه ده، فقر ده. په زرهاو ماشومان فقر کوي، په زرهاو خویندې مو د مؤسساتو او خیري بنسټونو په دروازو کې ولاړ دي، خیراتونه غواړي. په زرهاو ځوانان مو بیکاره دي، په رواني تکلیفو په تشویش باندې اخته دي، حتی ژاړي. هېڅ لاره د دې پدیدې څخه نه لري. خو ما انارګل ته زما ښکلې کندهار او زما د کندهار غیرتي ولسه داسې غزل لیکلی: فقر، لوږه او عذاب دی انارګله، بدبختۍ مو بې حساب دی انارګله. آسایش په انحصار کې د جابر دی، اقبال زموږ څه په شتاب دی انارګله. دیانت دی ناروا، جهل روا دی، رسوایي مو بې نقاب دی انارګله. د شهوت په اور کباب چې فرشتي دي، روح مو کالبد کې بېتاب دی انارګله. د زړه وینې خورو خو څه ویلی نسو، مضمون غم نفرت کتاب دی انارګله. بلبل نه وایي د عدل ترانې نور، بلبل نه وایي د عدل ترانې نور، غاړه یې بنده په تناب دی انارګله. انارګله دا ښکلي څېره پنهان که د زاهد شهوت دریاب دی انارګله. داسې نه چې ته هم د هوس بندي سې، داسې نه چې ته هم د هوس بندي سې، ار زاهد دلته قصاب دی انارګله. ته د کوم بهار سخا څخه راغلی، شفقت خو اوس نایاب دی انارګله. په پرده کې به د ویرې پاته کېږي، په پرده کې به د ویرې پاته کېږي، حق به نه وایې ثواب دی انارګله. د ښکلا راز پټوه اویا پردو کې، عقل پاته بې جواب دی انارګله. ته دستور ته انتظار او زه ظهور ته، د نالان دغه خطاب دی انارګله.